د ژوند یوټیوب چینل درنو مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. هیله ده چې ټول به روغ جوړ او د ژوند په ټولو ناخوالو برلاسي اوسئ. د کاین ماسټر اپلیکیشن دریمه ویډیو ته تاسو ته ښه راغلاست وایم. په لومړۍ ویډیو کې انټروډکشن او په دوهمه ویډیو کې مو یو څه کار وکړ. نن به دریمه ویډیو ته راځو. په دریمه ویډیو کې به تاسو ته لومړی هغه برخې ښودل کیږي چې په دغه اپلیکیشن کې دي. یوه یادونه باید وکړم که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. ویډیو ته په کتو سره لایک یا هم ډس لایک، یعنی که خوښه مو نه شوه نو ډس لایک زموږ ویډیو ته ورکړئ او کمنټ کې خپل وړاندیز غوښتنه او یا هم کوم نظر که تاسو سره وي هغه ولیکئ. دوهمه ویډیو چې مونږ شروع کړې وه نو په هغې کې مونږ تر دغه ځایه را رسېدلي وو چې مونږ د لیرز کې ټول دغه پارټونه وویلو. بیا هم لنډه یادونه د دغې اپشنو کوم چې کوم مونږ ویلي وو. میډیم ویلې وه، دا هغه لاندنۍ برخه د ویډیو ده چې په هغې باندې مونږ نورې ویډیوګانې پاس اچولی شو یا هم کوم افیکټ پې اچو نو دغه تعداد یا هغه بیس دی چې په دې باندې بیا نور له پاسه کار کیږي. لیرز په لیرز کې مونږ میډیا ویلې چې د اولې میډیا له پاسه بله میډیا اچول، یعنی یوه ویډیو باندې بله ویډیو اچول، په عکس باندې ویډیو اچول، په ویډیو باندې ویډیو اچول. افیکټس هم ویلې چې مختلف ډول کارونه کوي او بیا عملي په دې کې تاسو ته ځینې افیکټس وښودل. اورلی په دې کې هم تاسو ته معلومات درکړل چې دا د عکسونو یا د ویډیوګانو له پاسه اچول کیږي او همدا ډول پکې ټکسټ باندې خبره وکړله چې ټکسټ څنګه په یو ویډیو باندې اچول کیږي یا په یو عکس باندې یا په یو پراجیکټ باندې په ټوله کې ټکسټ څنګه اپلای کیږي. نو او همدا ډول د هینډ رایټینګ په برخه کې هم دغه کوم اپشنې چې دا لري په دې باندې مونږ خبرې کړي. که تاسو دغه اپشنې چې تر دې ځایه شوي دي تاسو نه وي کتلي نو کولی شئ چې لاړ شئ زمونږ دوهمه ویډیو د کاین ماسټر په پلی لیست کې وګورئ او هغې پسې دغه ویډیو بیا د دریمې ویډیو په توګه باندې وګورئ. نو له دغه ویډیو نه ما دغه ځینې ځایان لرې کړل چې مونږ په دې کې په اسانۍ سره کار وکولی شو. ښه له لیرز وروسته مونږ وایس لرو. وایس کله چې زه وایس ریکارډ کوم نو زما د سکرین ریکارډ آف کیږي. نو سکرین ریکارډینګ چې شروع وي نو بیا مونږ وایس ریکارډ نشو کولی ځکه زمونږ وایس ریکارډ الریډي مخکې تر مخکې ثبت کیږي. نو سټارټ چې کله ووهو نو په دغه وخت کې زمونږ ریکارډینګ شروع کیږي او کله هم چې سټاپ ووهو بیرته بیا زمونږ ریکارډینګ درېږي. زمونږ ریکارډ اوس ونه شو خو لکه څنګه چې نور غږونه یا غږیز کلیپونه راځي همدغسې به دغه ریکارډینګ هم راشي. دغه وایس یا فرضاً تاسو یو ویډیو سره خبرې کوئ دغه ویډیو سره همدغلته راځئ او په سټارټ باندې کلیک کوئ. په سټارټ کې بیا تاسو خبرې شروع کوئ نو بیا له دغې ویډیو یا هم له عکس سره ستاسو خبرې ثبت کیږي. نو دا هم وایس شو. په وایس اوس زه ریکارډ نشم کولی ځکه چې زه الریډي په دغه ویډیو چې کومه په دې کې زما غږ ثبت کیږي. بیرته مې د ویډیو د ثبت غږ خلاص که نو اوس تاسو ته بیرته د ویډیو د ثبتونې اپلیکیشن له لارې غږ ثبت کیږي او ما چې مخکې کوم غږ ثبت کړی هغه دا دی. له دې سره اوس زما په کاین ماسټر کې غږ ثبت کیږي او دغه غږ چې تاسو ته اوس در رسول کیږي دا د کاین ماسټر غږ دی. کوالټي کې کیدای شي له هغه بل غږ سره لږ فرق ولري خو ولې بیا هم د ضرورت په وخت کې له دې غږ ثبت کولو هم استفاده کولی شو.
نو دا کوم غږ چې اوس ما ثبت که د دې ځای نه کولی شئ چې تاسو غږ ثبت کړئ او همدا ډول که کوم غږ تاسو راوړئ نو هغه د اډیو له لارې راوړلی شئ. تاسو سره ریکارډډ کې کوم غږونه دي نو له دې نه یې راوړلی شئ، له میوزیک نه یې راوړلی شئ یا البم دی تاسو سره هر ځای کې چې تاسو سره کوم غږ وي نو کولی شئ چې تاسو یې راوړئ. فرضاً دا غږ شو خو یوه یادونه باید تاسو ته زه وکړم ځکه چې ډیره مهمه ده که چېرته تاسو په ویډیوګانو داسې غږونه اچولي لکه زما په اول ویډیو کې چې هغه مور سندره لږ پلی شوې وه نو بیا تاسو باندې ریپورټ کېږي او هغه غږونه تاسو د کاپي رایټ له وجې په خپله ویډیوګانې نشئ نشرولی نو هغسې غږونو نه استفاده مه کوئ. زما په کاین ماسټر کې اوس دغه لاندې غږ شو البته وایس شو یا میوزیک شو او دغه پاس هم ریکارډ غږ شو. تاسو کولی شئ چې دواړه غږونه هم د هغې ځای نه راوړئ له اډیو نه او دلته هم تاسو کولی شئ چې تاسو ورسره 2-3 غږه 4 غږه 5 غږه یو ځای کړئ او په دغه ویډیو باندې خپل غږونه واچوئ. نو دغه زه د لاندې ساوند ځکه ډېر نه پلی کوم چې بیا د کاپي رایټ مشکل ماته پیدا نه کړي نو زه دا دلته پرې کوم دغه یو څو ثانیې پرېږدم ستاسو لپاره کې ثبت کېږي او دغه غږ چې تاسو ته اوس در رسول کېږي دا هم غږ شو. نو موږ سره یو شاپ پاتې دی چې د شاپ برخه به هم تاسو ته تشریح کوم او له هغې نه وروسته به بیا موږ مخته ځو او بیا به ځینې پروژې یا هم ځینې ویډیوګانې تاسو ته جوړو. دا صرف هغه ویډیوګانې دي لومړۍ ویډیوګانې چې تاسو په دې باندې وپوهېږئ چې په دغه اپلیکیشن کې کومه برخه کم کار کوي. نو شاپ باندې چې مونږ کلیک وکړو باید ستاسو انټرنیټ آن اوسیږي. انټرنیټ دا دی زما آن شو انټرنیټ مې ورته چالان کوو د انټرنیټ سپیډ پورې خامخا اړه لري. شاپ کې مونږ سره څه څه دي ما ډېر شیان را ډاونلوډ کړي دي هغه هم ما سره شته دی نو او ځینې شیان چې لا نه دي ډاونلوډ هغه هم تاسو ته ښیم. نو له یو اړخه یې درته شروع کوم. دغه هغه غوره شوي یا هم هغه شیان دي چې ډېر خلکو استعمال کړي دي او هغه ټاپ کټګورۍ کې دي نو هغه دلته تاسو ته راځي. افیکټ دي ویډیو باندې افیکټ دا افیکټ یې الریډي ما ډاونلوډ کړي دي تاسو ته به هلته وښیم. همدا ډول دا هم ځینې انیمیشن دي افیکټ دي په ویډیوګانو باندې چې دا هم استفاده کیږي. اورلیز دي په اورلی کې بیا انیمیشن دي دا هم کولی شئ چې ډاونلوډ کړئ او سټیکرز دي. نو وخت به زما نه لږ ځکه ډېر اخلي چې زما انټرنیټ سیم کارټ دومره تیز نه دی تاسو سپیډ ګورئ. همدا ډول ټیکسټ مونږ لرو ټیکسټ اینډ ټایټل دا هم کولی شئ چې تاسو ډاونلوډ کړئ. ما دا الریډي انسټال کړي دي ما سره ډاونلوډ کې شته. د ټیکسټ بیا ځان ته کومه مینو چې ده په دې کې مختلف ډوله فانټس دي دا فانټ را ډاونلوډ کول دي او بیا په خپلو پروژو کې په هغې باندې کار کول دي. دغه غاړې ته چې تاسو کوم ګورئ نو دا ټول ماډلونه دي. پښتو لپاره که لیکلو لپاره استعمالوئ نو له دغې عربیک فونټونو نه ګټه اخیستلی شئ یا هم کوم سټنډرډ د ګوګل فونټونه چې دي هغې نه ګټه واخلئ. او دا هم د اډیو برخه په دې کې بیا میوزیک لرو دا میوزیک دي او همدا ډول ساوند افیکټ او میوزیک نو دغه هم په دې اپلیکیشن کې لرو. که انټرنیټ مو تیز نو ساده په دې کلیک کولو سره تاسو ته دغه برخه ټوله راخلاصیږي. عکسونه یې تاسو ته ښکاري او ما چې کوم را ډاونلوډ کړي دي زه به تاسو ته هغه وښایم. نو د ډاونلوډ کېدو طریقه یې اسانه ده. راځئ تاسو دغه سویچ په نوم باندې کوم افیکټ چې دی دا انتخاب غواړئ چې را ډاونلوډ یې کړئ. نو دا تاسو ته را ډاونلوډ کوم او 55 KB دی. ډاونلوډ باندې به کلیک وکړئ. اوس دلته ډاونلوډ شروع کېږي دا د ډاونلوډ شروع دی او بیا پسې انسټالیږي. نو چې انسټال یې ختم شو
هغې نه وروسته به مونږ دا استفاده کولی شو. تاسو ته به بیا ولیکي انسټالډ، اوس درته انسټالینګ لیکي او بیا به درته انسټالډ ولیکي. نو تاسو به بیا د سویچ افیکټ نه ګټه اخیستلی شئ. او که چیرې له دې مونږ وموځو، ښه انسټال شو، نو که وموځو نو دا کلوز کېږي نه، بلکې دا به ډاونلوډ کېږي او انسټالېږي به. نو یو وارې ډاونلوډ چې ووهئ بیا که ته شاته هم لاړ شئ څه مشکل نه جوړوي. دا وینئ مونږ سره الریډي انسټال دی. دلته یې پرویو هم کولی شئ دې بټن نه چې تاسو ته یې پلی کړي چې دغه کوم شی افیکټ چې تاسو ډاونلوډ کوئ له دې ځای نه یې پرویو کوئ، پلی کړئ. نو دا تر دې ځایه شو او تقریبا زمونږ دغه برخه، نو دا وه زمونږ د کاین ماسټر د هغه برخه چې په هغې کې دغه زیات استعمالیدونکي شیان دي، دا تاسو ته وښودل شول. نو دغلته یو څه نور هم دي چې دا هم باید تاسو ته وښایم او په دې باندې هم باید تاسو پوهېږئ. دغه اوله بټنه چې ده د انډو یا شاته تلل، هر کار چې تاسو کړی یو څه هم ډیلیټ کړي، مخکې مې هم درته ویلي انډو کولی شئ او بېرته که راوستلی غواړئ نو دغه دویمه بټنه ریډو بټن دې ته وایي، نو مخکې تلل او وروسته تلل. همدا ډول که شیر تاسو ووهئ دغه پروژه تاسو ته راځي چې ثبت کوئ، لکه څنګه بل شیر چې کار کوي هماغسې دا شیر هم کار کوي. نو د شیر هم دومره موضوع نه ده، مخکې مو درته ویلي دي چې دا څنګه کار کوي او څنګه ترېنه یوه پروژه ثبت کېږي. وروسته یې تاسو ته د سیټینګ بټن ښکاري، په دغې سیټینګ کې تاسو ته د آډیو ویډیو او ایډیټینګ برخې ښکاري. نو دغه برخې هم تاسو کولی شئ چې مخکې تر مخکې برابرې کړئ. دې کې فرضاً آټو ماسټر والیم دا هم باید تاسو آن پرېږدئ. فیډن کله چې یو غږ شروع کېږي نو دلته یعنې داسې ورو نه داسې پورته کېږي غوندې چې خلک پوه نه شي چې دا دې څنګه شروع شوی. فیډ آوټ اخره کې فیډ آوټ کې کله آډیو چې ختمیږي هغه بېرته داسې ټیټېږي لکه ورو ورو کمیږي اخره کې ختم شي. ویډیو هم همدغسې د فیډن کې مونږ شی آن کړي نه دي، نو که آن یې کړو مونږ ویډیو به په یو دم نه وي، داسې لږ لږ به راښکاره کېږي. فیډ آوټ یې همدغسې چې لږ لږ به ختمیږي او اخر به ټوله ختمه شي. فوټو ډیوریشن، کله چې یو عکس تاسو راوړئ خپلې پروژې ته نو څومره وخت د هغه عکس واخلي، یعنې لږ دي که ډېر دي، 6 ثانیې ورکول شوی، تقریبا 6 ثانیې. پروجیکټ ډیفالټ لیر ډیوریشن دا هم 6 ثانیې ورکول شوی که کوم لیر راوړو مونږ. او همدا ډول د عکس پرې کول یا کم عکسونه چې مونږ زمونږ پروجیکټ ته راوړو هغه دی په کم انداز کې، نو مختلف دی. فټن سکرین دی، فل سکرین دی او کین برنز دی، نو مختلف دغه اپشنې دي. تاسو دا ټیسټ کولی شئ او کوم ځای کې چې کوم تاسو ته ښه راځي له هغې نه ګټه واخلئ. دغه علامه چې تاسو ته ښکاري دا د لیرز علامه ده او څومره لیرز چې مونږ ډېر یوز کړي نو بیا له دې نه ګټه اخلو چې مونږ ته لیرز معلوم شي چې کوم لیرز په کومه ساحه کې دی او کوم یو پلی کوو نو هماغې ځای نه یې پلی کولی شو. دلته ګوره که راشو له دې لیر نه مونږ ولري خو ولې بیا هم او دا ډول بیرته یې بندولی شو. دلته هم کولی شو چې وګورو داسې مخکې وروسته که کوي هم ښکاري درته چې څه په سکرین دي. دغه علامه چې ده دا سر ته تلل دي او دا چې ده اخر ته تلل دي، نو د پروژې سر او اخر ته تللو لپاره دغه علامې استعمالیږي. نو زمونږ تقریبا د کاین ماسټر هغه کوم ټولز چې دي کومې برخې چې وي هغه کور شوې. نو اوس په پروژو کې چې په دغه هره برخه کې کار کوو، فرضاً په دې کې کار کوو، نو په دې کې بیا نورې برخې دي. دا باید تاسو ته هغه مهمې برخې وښایم او همدا ډول که چیرې مونږ په یو اورلی باندې کلیک کړی د هغې بیا خپلې برخې دلته راځي. که پاس هم یو ویډیو هم راوړي په آډیو باندې خپلې فنکشن یې دلته راځي او په ویډیو باندې خپلې فنکشن یې راځي. نو په بله ویډیو کې درته کوشش کوم چې دا ټولې راټولې کړم او هغه فنکشن یې درته ووایم او له هغې نه وروسته بیا مونږ عملي کار ته لاړ شو. نو زمونږ چینل مو که نه سبسکرایب کړی چینل در سره سبسکرایب کړئ، له دوستانو سره یې شریک کړئ، دوستان زمونږ چینل ته راوبلئ او مونږ په راتلونکو ویډیوګانو کې تاسو ته د عملي کار کولو طریقې هم ښایو.
نو زمونږ په دغه ویډیو باندې خپل نظر ورکړئ، لایک ورکړئ او ویډیو له دوستانو سره شریک کړئ. مننه.